او बेवसा वा रिवाज ट्रेना वक्ता बनारसे बेवसा वा रिवाज ट्रेना वक्ता बनारसे पसर कله یوې مور لور ته زړه बनारसे बेवसा वा रिवाज ट्रेना वक्ता बनारसे पसर کله یوې مور لور ته زړه बनारसे او ماشوم دوی لري دوه څادره راوړل په ملک صاحب دوه لور لري ورنکړه یوه بنارسه ماشوم دوی لري دوه څادره راوړل په ملک صاحب دوه لور لري ورنکړه یوه بنارسه لوګو کې اتر ګډ دي د سوري نوم دی ورک شي لوګو کې اتر ګډ دي د سوري نوم دی ورک شي دې کور کې چا سیدلې د تازه بنارسه لوګو کې اتر ګډ دي د سوري نوم دی ورک شي دې کور کې چا سیدلې ده تازه بنارسه لوګو کې اتر ګډ دي د سوري نوم دی ورک شي دې کور کې چا سیدلې ده تازه بنارسه او سایل سے تاسو ته ډالې وی چې په مرګ هم د خپل نظریې نه رسو نشم په مرګ هم د خپل نظریې نه رسو نشم په کټ په خوره وي ته کسره بنارسه په مرګ هم د خپل نظریې نه رسو نشم په کټ په خوره وي ته کسره بنارسه چې ما به ورته وي چې تا له سره وړم لورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسه او څو شیونه نور چې په بلې چغې کړي کارغان پته دې نه لګي ستا د راتلو راته قربان پته دې نه لګي او د کوټې هر ګوټ کې مساسکو ته دشکې ایښې وي زمونږ په کور کې د باران پته دې نه لګي په کاغذ جوړه کړي په پنسل جوړه کړي ګوډۍ ورلوالی جوړه کړي په پنسل جوړه کړي ګوډۍ ورلوالی جوړه کړي ما ته د لونو د ارمان پته دې نه لګي د ظالمانو مخکې حق خبره نشي کوي ما ته د خلکو د ایمان پته دې نه لګي د ظالمانو مخکې حق خبره نشي کوي ما ته د لونو د ارمان پته د دې نه لګي هر سړی وایي چې عجیز زموږ په زړونو کې دی زما جوړ ډېر دي دشمنان خوددارۍ نه راله سر وهي لګیا دي قرضدار یې راته ور وهي لګیا دي او د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دي د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دي او ماشوم زوی هم زما تکلیف محسوس کړ په تندي راله څادر وهي لګیا دي ماشوم زوی هم زما تکلیف محسوس کړ په تندي راله څادر وهي لګیا دي د مور نوم یې په ژړا د خولې نه خېږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دي او بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې بیا څوک چغې په منبر وهي لګیا دي بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې بیا څوک چغې په منبر وهي لګیا دي او اخري یو درې شعرونه وایم چې تصویران ډېر دي خو دا یو پکې جدا تصویر دی دغه جدا تصویر مې حل کا د اشنا تصویر دی تصویران ډېر دي خو دا یو پکې جدا تصویر دی دغه جدا تصویر مې حل کا د اشنا تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی او یو ورله زور کوي پښتو بل په کورسۍ کې ناست دی دا یو د خان دی او دا بل مې د بابا تصویر دی عدنان عزیزګل شعرونه هم نه دي ویلي ما ته پته ولګېده دغه شعرونه ناظم صاحب غوښتنه او عدنان په نوم باندې دي چې د قبر په حاله د دې ډېوې څه ضرورت و د قبر په حاله د دې ډېوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې جټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و
او دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و او د خپلې بېوسۍ نه مې بلخا کرکه پیدا شوه حاجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و او دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانه دی اشنا د دومره ډېرې پاڅېدې څه ضرورت و سهار نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و